سلام دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ ماست دی. په دې هیله چې روژه به مو په خیر سره پیل کړې وي او د روژې لومړۍ ورځ به په خیر سره تېره شوې وي. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې هم تاسو ته دې طریقه درښیم چې څنګه کولی شئ خپله فیسبوک آی ډي ختمه کړئ. یعنې که تاسو چېرته غواړئ یو بل فیسبوک اکاونټ جوړ کړئ او بل اکاونټ هم تاسو لرئ، نو دا اوسنی اکاونټ به تاسو څرنګه د فیسبوک نه ختمول غواړئ. نو د دې نه مخکې دوستانو چې تاسو ته زه دا ویډیو کې دا چل در وښیم، نو که چېرته زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زموږ MT پلس پښتو چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سبسکرایب باندې چې کله تاسو کلیک وکړو، نو په دې زنګوله باندې به کلیک وکړئ او آل به ووهئ، تر څو زموږ هره ویډیو چې موږ اپلوډ کوو نو تاسو ته د هر چا نه مخکې ضرور رسیږي. نو دوستانو راځو ویډیو پیلوو. اول به تاسو راشئ فیسبوک ته. دا اوس زما فیسبوک آی ډي ده، زه غواړم چې دا ختمه کړم. نو دې دپاره به تاسو راشئ سیټینګ ته. سیټینګ ته چې دوستانو تاسو کله راغلی، دلته به په دې سیټینګ ان پرایوسي باندې کلیک وکړئ. دلته به په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. په سیټینګ چې دوستانو تاسو کله کلیک وکړو، نو دلته اول یې لیکلي پرسونل اینډ اکاونټ انفارمیشن، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې تاسو دوستانو کله کلیک وکړو، نو د اخر کې وګورئ اکاونټ اونرشپ اینډ کنټرول، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې دوستانو تاسو کلیک وکړو، نو دلته دوه اپشنونه راځي. دا لاندنی وګورئ ډي اکټیویشن اینډ ډیلیټیشن، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته دوستانو دوه اپشنونه راځي. که تاسو غواړئ خپل آی ډي غیر فعاله کړئ، نو دا اول چې لیکلي ډي اکټیویټ اکاونټ، نو په همدې کې به یې پرېږدئ. او که غواړئ چې د عمرې ختمه کړئ، لاندې ډیلیټ اکاونټ یې لیکلي، په ډیلیټ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. دا لاندې وګورئ کنټینیو ټو اکاونټ ډیلیټیشن، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته دوستانو دا راځي دې نه مخکې چې تاسو خپل اکاونټ ختم کړئ، دلته څو دغه راځي چې تاسو نه پوښتنه کوي چې یعنې تاسو ولې غواړئ چې خپل دا فیسبوک اکاونټ ختم کړئ. نو دې کې به تاسو پروا نه کوي، یو چې هر یو تاسو انتخاب کړو هغې دوی مني. I don't feel safe on Facebook، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې تاسو کلیک وکړو، نو کنټینیو ټو اکاونټ ډیلیټیشن، په دې به کلیک وکړئ. په دې هم چې کلیک وکړو، کله لاندې به راشئ ډیلیټ اکاونټ. دلته دوستانو تاسو نه د همدې فیسبوک پاسورډ غواړي. پاسورډ مې ورکړ دوستانو، نو اوس کنټینیو وهم ډیلیټ اکاونټ. دوستانو دا آی ډي چې دا ختمه شوه. دا تر 10 ورځو پورې ختمیږي، یعنې 10 ورځو نه مخکې که تاسو چېرته خپل فیسبوک بیرته خلاص کړئ، یعنې ایمیل او پاسورډ هم ووهه، نو دا آی ډي بیرته دغه کېږي، یعنې نه ډیلیټېږي. او که چېرته تاسو تر 10 ورځو پورې دا خلاص نه کړو، نو دا اکاونټ چې دی اټومیټک خپله فیسبوک یې ډیلیټوي او د فیسبوک نه دا آی ډي ختموي. نو دوستانو دا وه طریقه چې ما مجتبی هاشمي تاسو ته وښوده. که غواړئ دغسې نورې معلوماتي ویډیوګانې هم زموږ د چینل له لارې وګورئ، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او له دوستانو سره یې هم زموږ دا ویډیوګانې شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.